فین دی په موضوع باندې مسح کول. د دې نه مخکې تیمم د کتاب الله نه ثابت دی. د الله په کتاب کې بیان راغلی فتیمموا صعیدا طیبا، او د مسح علی الخفین په موضوع باندې مسح چې دا د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. نو دی وجه نه تیمم هغه په دې مسح باندې روان دی او د هغې بیان هغه مخکې کېږي. اصل کې خو په اودس کې د خپو وینځل دا فرض دی، چې قرآن کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. تاسو خپې تر ګیټو پورې وینځئ. خو بیا د اودس کې د وینځلو په ځای باندې په خپو مسح کول دا د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. بخاری شریف کې حدیث مبارک دی. حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې یو ځل په سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس کولو، په ټولو اندامونو د اودس باندې اوبه واچولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بدن مبارک باندې د شام یو جبه چولې وه، ناغه تنګه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه پکې نه ښکاره کېدل. نو نبی علیہ السلام دننه لاسونه راوښکل، لکه سړی د لاسونې نه لاس وباسي او داسې یې راوباسي. نو دغه شان دننه یې لاسونه راوښکل او خپل لاسونه یې ووینځل او بیا یې موزې یې چولې، په موضوع باندې مسح وکړه. لمدې ګوتې پرې راښکي، لوند لاس. نو ما ورته وی چې د الله رسوله خپې د نه پاتې شوې، خپې د نه هېرې شوې، خپې دې ونه وینځلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا باندې هیره راله، ما نه هیره نه ده شوې. ما ته خپل رب حکم کړی چې ته په موضوع باندې مسح کوه. نو مسح د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په موضوع باندې ثابته ده. بخاری شریف کې حدیث مبارک دی. اهل سنت والجماعت ټول مسح علی الخفین مني، خو شیعو کې فرقه امامیه ده، هغوی د مسح د موضوع نه منکر دي او مسح د موضوع نه مني. صاحب د وسنای فرمای چې دا د اهل سنت والجماعت نښه ده او د دوی امتیاز دی چې دوی په موضوع باندې مسح کوي. نو دا د موضوع د مسح ثبوت شو چې دا د حدیث د رسول الله نه ثابته ده. اوس د دې دپاره شرایط دي. اول نمبر مسح علی الخفین په موضوع باندې مسح چې دا په حدث اصغر کې ده، په حدث اکبر کې نه. یو حدث اصغر دی، وړه بیودسي، لکه بنده متیازي وکړي او دس مات کړي، وینه ترې لاړه شي، الټی وکړي، باد خارج شي، دې ته حدث اصغر وایي. یو حدث اکبر دی، غټه بیودسي، بنده باندې غسل ووړي. نو په غسل کې د موضوع مسح کار نه کوي. د موضوع مسح خاص د حدث اصغر سره چې د بنده او دس مات وي، نو په هغې کې دی په موضوع باندې مسح کولی شي. بیا د موضوع دپاره خاص شرایط دي. حدیث مبارک کې راغلي جوربین راغلي، خو سخینین راغلي دي. نو دا کم موجوده جرابې چې دي دا د ربړ ده، په دې باندې مسح جایز نه ده. په موضوع کې شرایط دي چې هغه شرایط موجود وي نو په موضوع باندې به مسح کېږي، نه بیا به مسح جایز نه وي. جوربین سخینین راغلي او د سخین قیدونه فقهاو بیان کړي دي چې سخین جرابې کمې ته وایي. سخین مضبوطې او ډبرې. نو اول نمبر شرط دا دی چې دا موضوع و شرطونه دي. اول نمبر شرط دا دی چې دا موضوع بنده اچي نو دا به د خپو د انځلو نه بعد اچي. اگر که د خپې د اودس د کاملېدلو نه مخکې وینځلې دي، لکه صحیح طریقه خو دا ده د اودس ترتیب په اودس کې سنت دی. اول به لاسونه وینځي او بیا به خوله کې اوبه واچوي، بیا به پوزه کې واچوي، بیا به مخ وینځي، بیا دواړه لاسونه، بیا د سر مسحه، ورپسې بیا
د غوږونو د سټ مسح او بیا خپې وینځل دي. دا سنت طریقه ده. او که یو بنده اودس کولو او د اودس نړوان دی اول دواړه خپې وینځلې او موزې ورته واچولې او د هغې نه بعد یې نور اودس وکړو نو صحیح ده، بس مسح یې صحیح کېږي په دې خپو باندې. خو یو شرط پکې دی، اودس یې خلاف سنت شو خو بس اودس شو. اوس په دې موضوع باندې دې مسح کولی شي. یو شرط پکې دی چې دا دواړو خپو ته یې موزې اچولې او ګیټۍ پورې خپې په ټوله د دې نه اړوان دی د ده د اودس بیا نی مات شوی دی منځ کې. لکه یو سړي خپو ته موزې واچولې، دواړه خپې وینځلې او دواړو خپو ته یې موزې واچولې، اوس یې اودس شروع کړ خو اودس یې لا پوره کړی نه و، یعنې دا باقي اندامونه چې د خپو نه علاوه کم پاتې دي دی لا نه وینځلې، د سر مسح یې نه وه کړې، مخ لاسونه یې لا پوره نه وینځلې او دې کې بیا اودس مات شو، نو دا مسح بیا په دې باندې صحیح نه ده. او که نه دا اودس یې سر ته ورسو خپې یې ولوینځلې نو خلاف ترتیب یې وکړو خو اودس به وشي او بیا یې دا نور اندامونه پوره کړل نو بس د ده دا موزې صحیح شوې. اوس به دې په دې باندې مسح کوي. یو شرط دا دی چې دا خپو باندې دا موزې اچوي نو دا به د خپو د اینځلو نه اچوي، اگر که د اودس د کاملېدلو نه وړاندې دا موزې د خپو ته اچولي. دا خبره د دې وضاحت شو. دویم شرط دا دی چې دا موزې به داسې وي چې د ګیټۍ پورې خپې پټې کړې وي، ګیټۍ پکې دا پکې پټې وي د ګیټۍ پورې خپې. دا دویم شرط دی. دریم شرط دا دی چې دا موزې به د داسې څیز وي چې په دې کې تک کېږي. که یو سړي د شیشې موزې اچولي یا د لرګي اچولي یا د اوسپنې، په دې باندې به مسح جایز نه وي، ځکه دې کې دې ګرځېدی نه شي. نو دا موزې به داسې وي چې دې کې به دې تک کولی شي، ګرځېدل به کولی شي. که د شیشې د لرګي یا د اوسپنې موزې یو بنده اچولي دي نو په دې باندې مسح جایز نه ده. بل شرط دا دی چې په دې یو موزه کې به د خپې د دریو وړو ګوتو برابر سورې نه وي. که د یو بنده په یو موزه کې دومره سورې دي چې هغه د ده د خپې چې کومه خپه کې موزه ده د دغې خپې وړې درې ګوتې دا قچۍ ګوته او پسې دا بل او منځې د دې په مقدار سورې پکې دی نو دې باندې مسح جایز نه ده. او که دې نه کم وي نو مسح پې جایز ده. که په یو ځای سورې دی او که نه مختلف سورې دی پکې ودې را جمع کړل او د خپې د دریو وړو ګوتو ته رسېده نو په دې موزه بیا مسح جایز نه ده په یو موزه کې. اوس که په یو کې دی او بل کې او دواړه را جمع کې دې ته رسي او ځان له یو کې د دریو ګوتو نه کم دی بیا پې مسح صحیح ده. په یو موزه کې که یو سوري وي او که ګڼ وي چې د خپو دریو د دې خپې وړو دریو ګوتو ته رسي نو دې سره بیا مسح په دې موضوع باندې جایز نه ده. پنځم شرط دا دی چې دا موزې به د خپو پسې په خپله کلکې وي. اوس دې ته خیال کوئ دا شرطونه په جرابو کې نشته، دا د ربړ جرابې چې دي. دریم شرط پنځم شرط دا دی استمساکهما علی الرجلین من غیر شد، بغیر د تړلو نه به دا د خپو پسې کلکې وي. نو دا نه سرمن دا جرابې چې دي دې کې دا موزې دې کې دا صفت شته چې دې ځای پورې دا خپه پکې په خپله پټوي. نو دا به بغیر د تړلو نه جرابه که خپې پسې کلکه د ربړونو د وجې نه ربړونه دي پکې. نو پنځم شرط دا دی چې دا خپې به د ګیټۍ پورې په دې کې بغیر د تړلو نه پټې وي او د خپو پسې به کلکې وي. او شپږم شرط دا دی چې دا موزې به دونه ډبلې وي چې دې سره به اوبه خپو ته نه رسي. داسې خو که بنده ډېر غټ پیزاره مچولي څه وخت بعد ورته ورسي خو فوراً به نه رسي. نو دا به دونه ډبلې وي چې د خپې د سرمن ته به اوبه نه رسي. او بل اووم شرط دا دی چې دا موزه کم کس اچي نو د ده د خپې دا مخکې حصه دا د ګوتو حصه چې کومه ده دا یو خو شاته پونده ده یو د خپې دا مخکې حصه ده دا مقدم القدم ورته ویل کېږي د خپې مخکینی حصه که دا د چا کټ وي او د دریو ګوتو په مقدار باندې پاتې وي نو دې پې موزه اچولی شي او مسح کولی شي. او که نه دا خپه دا پنجه ده چا دومره کټ ده
چې دا مخکې د دې ګیټۍ نه خپه چې ده دا د دریو ګوتو برابر هم نه ده پاتې نو دیم بیا په موزه باندې مسح نشي کولی کم از کم چې د دریو ګوتو برابر خپه دا پاتې وي نو دې ته دې موزه اچولی شي او مسح پې کولی شي. بل شرط دا دی چې دی به په دې موضوع کې تک کولی شي. څومره تک به کولی شي؟ 5 کیلومیټره او 400 سینټي میټره ملي میټره دا دومره سینټي میټر دا جوړیږي یو فرسخ چې دی تلی شي نو دا 3 میله شرعي جوړیږي. 3 میله شرعي د یو فرسخ نه شرعي 3 میله جوړیږي او 3 میله شرعي چې دی دا 5 کیلومیټر او 486 سینټي میټر جوړیږي چې 5 کیلومیټر دی کې پیاده مزل کولی شي. اوس په جرابو کې دا صفت نشته. جرابو کې چې دی زناغ دی پورې لاړ شلیدلی وي نو دا پکې بل شرط دی چې دی پکې تتابع دی پکې داسې تلی شي پرله پسې مزل کولی شي. څومره؟ یو فرسخ. یو فرسخ څومره؟ 3 میله شرعي. 3 میله څومره دي؟ دا 5 کیلومیټره او 482 سینټي میټره فاصله ده. نو چې دا شرطونه په دې موضوع کې وي نو په دې باندې بیا بنده مسح کولی شي. که دا شرطونه پکې نو دقه شي بیا موزه نه ده په دې باندې بیا بنده مسح نشي کولی. اوس که یو سړی مقیم دی مطلب دا چې خپل وطن کې دی 78 کیلومیټر لرې نه ځي او دی مقیم دی او دا 78 کیلومیټر د لرې د تلو نیت هم نشته نو دی به په دې موزه باندې یو ورځ او یو شپه مسح کوي. او که یو سړی مسافر دی نو دی به پې 3 ورځې او 3 شپې مسح کوي. او د مسح دا ټیم به د کم ځای نه شروع کېږي؟ مثال په طور 7 بجې یو بنده او 10 وکړو موزې واچولې نو د ده دا ټیم د 8 بجو نه شروع کېږي بلکې د دا موزې واچولې چې کم ټیمې دا او 10 مات شو 10 بجې مات شو 11 مات شو 12 مات شو د هغې ټیم نه به دا ټیم حسابېږي. لکه اوس 8 بجې مثال په طور یو سړي موزې واچولې او 9 بجې د ده او 10 مات شو نو د 9 بجو نه به دا ټیم شروع شي سبا 9 بجو پورې دی په دې باندې مسح کولی شي. نو دا ټیم به د دې مسح دا د اودس د ماتېدلو نه شروع کېږي. که یو سړی مسافر دی 78 کیلومیټر لرې تللی دی یا روان دی نو دی به او هغه ځای کې د 15 ورځو د اوسېدو نیت نشته نو دا سړی به په 3 ورځې او 3 شپې دی به په مسح کوي د کم ټیم نه چې کله 10 مات شي. مسح به کم از کم په 3 ګوتو باندې کوي. دا فرض دی چې 3 لمدې ګوتې به د خپې د ګوتو د طرف نه داسې پنډې طرف ته په دې بر راولي بس دا مسح شو. بهتره دا ده چې تلیم ورسره کړي نو بهتره ده. خو که چا صرف په 3 ګوتو باندې وکړو نو دا فرض ده بس فرض ادا شو. که تلی ورسره یو ځای کوو که نه د خپو د ګوتو نه به پنډې طرف ته داسې راولي بس دا یو خپه مسح شوه او بیا په دې بله خپه باندې همدغه لاس باندې د خپو د ګوتو نه پنډې طرف ته به دا بوځي. دې ته موضوع باندې مسح ویل کېږي. که چا داسې وکړل چې یو ګوتې 3 ځله راښکله نو کتاب المسائل لیکلی دي چې که دا یو ګوتې 3 ځله لمده کړه او راښکله نو ټیک شوه او که نه یو ځلې لمده کړې و یو ځلې راښکه بیا راښکه بیا نو دا مسح بیا صحیح نه ده. او که نه 3 ځلې باقاعده لمده کړله نو بیا دا مسح دا بیا صحیح ده او که نه 3 ځله نه وي نو دا بیا صحیح نه ده. اوس د مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې ټیم دی د مقیم دپاره 1 ورځ او 1 شپه ټیم دی. که په دې دوران کې دا مقیم مسافر شو یا مسافر مقیم شو نو د ده دا ټیم به مسافر د مقیم توړي د مقیم نه مسافر ته. لکه یو سړی کلي کې دی پرون مثال په طور باندې 8 بجې د او 10 مات شوی دی او د مسح ټیم یې نن 8 بجې دی او په وخت یې پکې خو د نیت وکړه چې زه لاهور ته ځم او د خپل کلي نه وتو موزې یې چولې دي نو د مسح لا ټیم نه دی پوره شوی نو د مسح دا موده د موضوع دا وړې د مسافر هغې ته اوس به 3 ورځې 3 شپې کوي. او که یو سړی مسافر او 3 ورځې 3 شپې د هغه ټیم دی او دې دوران کې دی کلي ته راغی نو د ده ټیم راوړې د کلي هغې ته د مقیم هغې ته اوس که 1 ورځ 1 شپه شوي بس موزې دې وباسي
او که نه یو ورځ یو شپه نه دي شوي نو یو ورځ یو شپه دې پوره کړي او بیا دې موضوع لرې کړي. دا مسائل نورم پاتې انشاءالله بیا به ووایو که خیر بیا ډېرېږي بنده نه ګډوډ کېږي. الله هم دې عمل نصیب کړي. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. چې نور مقتدیانو به مال